موضوع هر کله د شعر بنیادی مضمون پاتې شوی دی. هر شاعر د خپل تصور له ټولو زیاته برخه همدې موضوع ته وقف کړې ده. دغه وجه ده چې خالص جمالیاتي مشاهده د فن د تخلیق په عناصرو کې له هر څه مقدمه ګڼلی شي. غني خان که هر څو د خپل انداز یو منفرد شاعر دی، خو د کلام وافره برخه هم په دغه موضوع ده. اگرچه داغه د حسن تصور او داغه د مینې نظریه له روایته لږه په څنګ ښکاري، شاید ځکه چې هغه یوازې حسن د مجاز په پرده کې نه ګوري او نه فردي ښایسته لیواله ښکاري. هغه د حسن سره سره د خپلې مینې رنګ په خورولو کې د ښایست یو انداز ویني. هغه وفا د خپلې مینې سره کوي چې همدا مینه هغه د حسن په لټون کې مشغول. جمالیاتي ادراک کله کله هغه له مجازه ډېر لرې د حقیقت تر بامه ورسوي. د هغه قوي تصور چې د آبوګل د مجازي حسن نه پورته شي، نو د عشق یو داسې منزل ته د رسېدو هڅه شروع کړي چې د حقیقي حسن سره د وحدت یو مقام شي. هغه د خپل وجود د فنا په راز خبر شي او د معرفت تر حدونو ورنږدې شي. په دغه مقام چې د زړه سترګې بینا شي، نو ټول کائنات د ازلي حسن یوه یکۍ شي. د تیارې او د رڼا فرق ورک شي او د خپل رسا عشق له کیفیته هغه د وجود په هر اشاره کې یو علامت ویني او دغه علامت د ابدي حسن داسې پرده شي چې پورې ته عاشق ته د عشق مقامم بریښي او د ښایست رازونه. هر شي کې ساخت او طول او شمار ډیزاین دی پکې کړی، شکل او رنگ او زور او کار. لاس د استاد صفا ښکاره هر ذره د جهان کې دی. هر شي یو طول کې ګنډلی دی، جوړ او په سوچ جوړ شوی دی. ستوري او رڼا هوا وخت ظالم هم دی او مهربانم. د وخت له ډېرو زیاتو مهربانو یوه ځواني هم ده. دا وخت د بني ادم د ژوند د توازن هغه نصاب دی چې نور ټول معیارونه ترې اخوا دېخوا زانګي. کله چې ځواني لاړه شي، نو دا توازن په ماتېدو ښکاري. د غني خان یو کمال دام دی چې هغه د وخت د جدا جدا کیفیتونو ته د الفاظو جامې ورغستولی شي. هغه د خپل ژوند ارتقا او تغیر د وخت جبر ګڼي او د وختونو په علامت کې د خپل عمر حساب د ښایست تصور د کائنات په جز جز کې خور او ښکاري. هغه هر ښکلی د خپل دلدار د حسن د یو علامت په توګه ویني. هغه چې د ښایست خواره واره اجزا راټول کړي، نو د هغه تصور د خپل دلبر د کوڅې لارو ویني او دا دلبر هغه حقیقي دلبر دی او د ښایست هغه کل دی چې د پرتوونو او شغلو نه دا رنګارنګ د کائنات ښایست په وجود کې راغلی.